إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو دا مبارک سلسله مونږ شروع کړې وه په دې عنوان باندې غټ ګناهونه، او دا د دې لپاره چې ګناهونه هغه څه دي چې انسان د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه محروم شي. د هغې د لاسه دینداري په انسان کې کم شي د دې ګناهونو د لاسه، د دې ګناهونو د لاسه د رزق برکت ختم شي، د دې ګناهونو د لاسه د معاشري برکت ختم شي، د دې ګناهونو د لاسه رب العالمین ناراض شي، او د دې ګناهونو د لاسه انسان والعیاذ بالله د جهنم یا د عذاب حقدار شي. نو مسلمان به کوشش دا کوي چې دا ګناهونه به پیژني، بیا به د هغې نه ځان لرې ساتي. په دغه سلسله کې موږ دا درسونه شروع کړي چې زموږ د مسلمانانو وروڼه او خویندې دوی دا غټ ګناهونه وپیژني. نو چې غټ ورته معلوم شي دې نه علاوه چې کوم دي هغه واړه ګناهونه، او دا خبره مونږ کړې وه چې غټه ګناه او وړه ګناه د دواړو د الله سبحانه وتعالی نافرماني ده. نو دا به پکې نه وي چې دا خیر دی، دا غټه ګناه نه ده، دا وړه ګناه ده. ګناه ده، که هغه غټه ده او که هغه وړه ده. دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې دې ته به نه ګوري چې ګناه غټه ده او که وړه ده، بلکې دې ته ګوره د څومره غټ رب نافرماني کول دي. ته به دې ته نه ګوري چې ګناه غټه ده که وړه، دې ته ګوره چې د څومره عظیم رب نافرماني ته کې، د څومره غټ رب نافرماني ته کې کله چې ته دغه دا خبره نه مني. نو ګناه وړه ده او که غټه ده، د هغې نه به ځان لرې ساتي. د نن نه به انشاءالله موږ د ګناهونه په هر درس کې یو ذکر کوو، او د کمی خبرې چې تفصیل لګي نو په هغه درس کې 2 ګناهونه یا 3 ګناهونه به یو ځای ذکر کوو. ګناه ذکر کول بیا د هغې تفصیل، د دې نه به انشاءالله موږ ټولو ته ښه ډېره فایده میلاویږي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: اجتنبوا السبع الموبقات. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د هغه کارونه ځان لرې ساتي چې هغه انسان تباه کوي، بالکل انسان ختمی تباه کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس شو وما هن یا رسول الله، یا رسول الله دا و خبرې کمی وي یا دا و اعمال کمی وي چې انسان تباه کوي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ولا جواب ورکو، هغه و ګناهونه ته ذکر کړو، او په هغه و کې اولنۍ ګناه ته ذکر کړه الشرک بالله، د الله سبحانه وتعالی سره شریک جوړول. دا په دې ګناهونو کې غټه ګناه ده. په غټو ګناهونو کې غټه ګناه کومه ده؟ هغه د شرک دی. نن به انشاءالله د شرک مبارک خبرې کوو. اگر که د شرک مبارک ما تقریبا 3 بیانونه کړي دي تفصیلی، نو که څوک ډېر تفصیل اورېده غواړي نه هغه بیانونه دي واوري. په هغې کې موږ ښه د شرک او د شرک د اقسام دا ټول منګه الته بیان کړي په تفصیل سره.
خو د شرک د موضوع د دومره اهم موضوع ده کده په هر هفته کې 2-3 پیری بیانول کېږي نو هم کمه ده، ځکه چې نن سبا دې قسمه موضوعاتو ته زموږ ضرورت دی، امت ورته ضرورت لري. کله چې د امت د نورو امتونو سره ګډوډ شو، د انګریزانو سره او د هندوانو سره او د بیدینو خلکو سره د امت ګډوډ شو، نو دې قسمه موضوعګانو ته به ډېر ضرورت دی، ځکه چې خپل عقیده ته هېره شوې ده. نو بس هغو ته دا خبره ښکاري چې شرک دې ته وایي چې یو سړی بوت ته سجده ولګوي، بس لکه چا صفا بوت ته سجده ولګوله نو دا مشرک دی. نور که په یو سړي کې هر قسمه غلط عقیده وي، په غیر الله باندې غلط عقیده جوړه شي، دته څوک مشرک نه وایي، دغه جاهلان چې کوم دي. نو دې قسم موضوعاتو ضرورت په دې زموږ زیات شوی دی چې امت د نورو امتونو سره ګډوډ شوی. دویمه خبره دا ده چې دا موبایل او انټرنیټ او دا قسم شینه اوس زیات شوي، نو هر امت والا او هر مذهب والا لګي دی خپل دعوت چلی. نو یهود خپل چې دغوی سدي هغه بیانوي، نصارا لګي دی خپل دین بیانوي، شیعهګان خپل دین بیانوي، بریلیان خپل دین بیانوي، صوفیه خپل دین بیانوي. نو موږ له پکار ده چې دې خلکو په دې منځ کې موږ قرآن او حدیث بیان کو، او که موږ غلي کینو او دا قسم موضوعګانې پرېږدو، خو میدان هغو ته پاتې شو او موږ میدان هغو ته پرېښودی نه شو، نو به موږ باندې ذمهواري دا ده چې موږ به خپل ارادې نه پستو چې یاره دا خو چې خلک ډېر لګیا دي دعوت کوي او ګمراه خلکو سره چې دی وسایل ډېر دي او د هغوی سره زور ډېر دی او د هغوی سره دا دي او دغه دي، دا قسم سوچونه موږ نه کوو، بلکې په موږ باندې کار دی د الله سبحانه وتعالی دین بیانول، دا دین خلکو ته رسول، د خلکو زړونو ته اچول، دا د رب العالمین کار دی، هغه به یې کوي، ته یې پرېږده. خو ته صرف دومره وکړه چې د دین د حق دین خلکو ته بیان کړه. ما خبره دا کوله چې د شرک دا موضوع دا که څومره هم ډېره بیان شي خو لږه ده، ځکه چې دې ته زموږ ضرورت دی. غټه ګناه د ځمکې په دې مخ باندې چې شوې ده او غټه نافرماني چې د رب العالمین شوې ده، هغه دا شرک دی. په ګناهونو کې غټه ګناه چې د ځمکې په دې مخ باندې شوې ده او د رب العالمین نافرمانی پې شوې ده، هغه د شرک دی. شرک په اصل کې وایي دې ته چې یو انسان راولګي، مخلوق راوچت کی او د خالق سره دغه په خصوصیاتو کې شریک کی. خالق څوک دی؟ رب العالمین دی. نو د الله سره د الله په خصوصیاتو کې څوک شریک کول دي ته شرک ویل کی. او مته استپاول کوي چې ګوره ډیر تفصیل هغه موږ مخکې بیانونه کې کړی دی، نه دلته به صرف د بعض خبرو ته اشاره کوو. نو دا د شرک تعریف دی. دا مشرک انسان کم چې رالګي مخلوق د خالق سره یو کوي، دی به په خپل کار باندې د قیامت په ورځ پښیمانه شي او دته به هم حقیقت ښکاره شي چې دا کم کار چې ما وکړو دا ما غټ ظلم کړی. ظلم دی. ظلم نور څه ته وایي؟ ظلم ګوره په عربۍ کې دی ته وایي وضع الشیء فی غیر موضعه، یو شی یې ښوده په داسې ځای کې چې هغه د هغې حقدار نه وي، دې ته ظلم وایي په عربۍ کې. لکه مثال کې ته راولګې د یو سړي له مال ورکې 10 ریاله 20 ریاله، یا یو سړي له ذمهواري ورکې چې ته د پلاني کار مشرې او هغه د هغې حقدار نه دی، هغه دا کار پوره کولی نه شي، د پیسې د هغه په حق کې نه رسي، نو دا ته سجل وکړو، دا ته ظلم وکړو، زیاتې دې وکړو که نه. ښه د یو سړي حق وهل دې ته هم زیاتې وایي. د یو سړي حصه ته واغسته، د یو سړي مالی حقو یا بل څه حق هغه ته راواغستو ودې خوړو یا بل چاله دې ورکړو، دې ته ظلم وایي. نو د ټولو نه غټ ظلم دا دی چې ته د رب العالمین حق راوالې او هغه دې مخلوقاتو له ورکړي. او د ټولو نه غټ ظلم دا دی چې ته مخلوق راوالې او د خالق سره یو شان کې، دا غټ ظلم دی. د قیامت په ورځ د دې مجرمانو، د دې مشرکانو او د دې جهنمیانو ډېر ارمانونه او ډېرې خبرې دا وایي چې د هغې نه د قرآن ډک دی. او په دې باندې موږ یو بیان هم کړی، یا ما د ښکاري 2 بیانونه ما کړي د قیامت په ورځ د مجرمانو ارمانونه او افسوسونه. نو یو خبره به د قیامت په ورځ د مشرکان دا کوي،
تالله إن كنا لفي ضلال مبين. وی زمونږ دی په الله باندې قسمی چې موږ خبخ کار گمراهی کې پراته ګور په دنیا کې نه مني چې موږ گمراهی که ته چاله دعوت ورکړي د توحید او ته چې شرک پرې ده نو راپاسي ته د ګریوان نه نیسي ګریوان ته لاس اچي وي ته ماته مشرک وي زه د گمراه ښکارم. دا مشرکان د قیامت پر ورځ به دې خبرې اقرار کوي چې موږ به څه کوو موږ به گمراهی کوو. تالله ان كنا لفي ضلال مبين. خو گمراهی ستاسو سوولې ځان ته گمراهان وای د خبرې ته غوږ کېدی. اذ نسويكم برب العالمین. وی زمونږ غټه گمراهی دا و چې موږ د مخلوق برابر کړو د خالق سره. وی زمونږ غټه گمراهی سوا چې موږ مخلوق برابر کړو د خالق سره. دا وی زمونږ غټه گمراهی و. په روایت کې راځي امام احمد بن حنبل او امام ترمذی رحمهم الله هغه راوړل چې الله سبحانه وتعالی وحی کړی و یحیی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته د 15 خبرو چې د 15 خبرې د بنی اسرائیل ته وخی. هغه 15 خبرو کولنی خبره دا و چې تاسو به د الله سبحانه وتعالی بندگی دي چې کوي چې د غسر به دغه په دې بندګۍ کې بل څوک نه شریک کوي. د الله نه علاوه چې هر څوک دي هغه به د الله سره نه شریک کوي. بیا ورته د مشرک مثال ذکر کړي. مشرک وې دي چې یو سړی لاړ شي بازار ته او ځان له پسرو زرو یا پسپینو زرو باندې یو غلام ځان لوالي یو مری والی او هغه ته وایي چې ته مزدوري کوه او پیسې مال راوړه ځکه چې هغه پسرو زرو یا پسپینو زرو باندې اغسته. نو دا غلام یا مری مزدوری شروع کې او پیسې بل جیته وړي. پیسې چرته وړي بل جیته. نو دغه مالک به خبکی کنه به خبکی خبکی. رب العالمین زمونږ خالق دې مونږ پیدا کړیو د څه لپاره یو ته چې کله کېنې عزیزان له نو سوچ کوو دې خبرې ته لږ شاته لاړ شه. خپله ځواني را یاده که د ځواني نه مخکې وړوکوالی را یاد که او د وړوکوالي نه مخکې د مور په خېټه کې چې ته وي او د هغې نه مخکې چې ته هېڅ هم نه وي. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله یو به د انسان باندې داسې وخت راغلی چې د سره چا یادونه په هېڅ کې هم نه وي ته. نو ته هغه وخت لاړ شوی زه یو وخت هېڅ هم نه وم. بیا الله سبحانه وتعالی زه د مور د خېټې ته راوستم بیا د هغې نه به پیدا کړم دنیا ته راوستم. اوس د داسې بدن د نعمتونه د هر څه ماله راکړي دا ټول پالتو دي هسې صرف د دې لپاره چې موږ ودونه وکړو او بچي ډېر پیدا کړو مزدوریانې کوو ریال په څو کې روپۍ په څو چلیږي ډالر په څو دی صرف دې لپاره دې خبره کې لږ سوچ پکار دی. نه جواب د هغې دا دی چې رب العالمین پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله وی د انسانان او د پیریان ما پیدا کړي دې لپاره لکه څنګه چې عبدالله بن عباس رضی الله عنه وی الا لیعبدون مطلب دی الا لیوحدون چې الله یو وګڼي په بندګۍ کې الله یوازې وګڼي د هغه سره څوک شریک نه کړي. نو اوس الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي دا خو موږ ټول منو که نه به موږ ته دا ویلي دي تاسو بندګي زما کوئ. نو چې اوس یو سړی راولګي او بندګي د غیر الله کوي او یا د الله سره مخلوق شریک کوي نو د ظلم ونه کو زیاتی ونه کو. دې ته وایي شرک دغه غټه ګناه ده. د ګناهونو مشره هغه د شرک دی. او د ثوبان رضی الله حدیث دی امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه رحمهم الله راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی د هغه وخته پورې به قیامت نه راځي چې څو پورې زما په دې امت کې خلکو شرک نه کړي او زما په دې امت کې خلکو د بوتانو بندګي نه کړي. د دې نه دا خبره خو واضحه ده چې په دې امت کې به شرک کیږي که نه به کیږي هغه به کیږي. په موږ باندې ذمهواري دا ده چې ځان د شرک نه لرې ساتو او خلک ویرو چې د شرک نه لري. شرک هغه ګناه ده چې د هغې مبارک رب العالمین په قرآن کې وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله سبحانه وتعالی شرک نه بخي او د شرک نه علاوه چې کومه ګناه ده که هغې وغواړي بخي خو شرک نه بخي. شرک د مشیت لاندې نه مشیت لاندې نه څه مطلب دی
یعنی یو انسان دی نشه کوله مړ شو، شراب اسکو مړ شو، دا اوس د ګناه کبیره کوي، شراب اسکه د ګناه کبیره ده. چې دې مړ شو نو اوس د الله د مشیت لاندې دی، که الله وغواړي نو وبه بخیو، که الله وغواړي نو عذاب به ولور کې، خو بیا به په آخره کې چېرته راځي؟ بیا به د جنت ته راځي. د مشرک سړي دپاره دا نشتي، والعیاذ بالله. مشرک سړي دپاره صرف او صرف یو ځای دی چې په شرک باندې مړ شو، هغه کوم ځای دی؟ هغه جهنم دی، بل ځای نشتی. انه من یشرک بالله، الله یقینا چې شرک کو د الله سره، فقد حرم الله علیه الجنه، الله باغ باندې جنت حرام کو، ومأواه النار، او زید اوسېدو دغه جهنم شو. الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي. لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کړیو، نو بعض نصیحتونه الله سبحانه وتعالی په قران کې نقل کړي. یو نصیحت ورته دا کړو، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. شرک غټ ظلم دی. لکه سات مخکې ما تاسو ته وی چې شرک دی ته وی یو شی په دې ځای کې خوده چې هغه دغه حقدار نه دی، دې ظلم وی کنه. و دې ځکه وګور الله وی ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک چې دا غټ ظلم دی. الله سبحانه وتعالی په قران کې والذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کوم خلکو چې ایمان راوړل توحید منل به د توحید د ظلم سره ګډوډ کړي نه. دا آیت په صحابه کرامو باندې ډیر درون ولګید. یا رسول الله په مونږ کې چا د ځان سره ظلم نه کړی؟ ظلم خدای هر چا نه لګ ډیر کی. رسول زموږ دا هغه ظلم نه دی کوم چې تاسو وایي، دا هغه ظلم دی د کوم مبارک چې لقمان حکیم خپل زوی ته لګیو، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام دعا را نقل کړي د قرآن کې. یو دعا غدا کړي و وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، الا ما او زما اولاد موږ د دین لري ساتي چې موږ د بوتانو بندګي وکړو. ګور ابراهیم علیه السلام په ځان باندې یریدو د شرک نه، موږ باندې یریږو په ځان باندې یریږو که نه به یریږو؟ چې امام الموحدین ابراهیم علیه السلام یریږي په ځان باندې. خبر هغه بعد سوې هغه وی هغه د دعاګانې غواړي، رب انهن اضللن كثيرا من الناس. خلق گمراه شوي دي د دې بوتانو د لاسه، د دې شرک د لاسه. ابراهیم علیه السلام په ځان باندې ویریږي. نن سبا څومره خلک گمراه شوي دي د شرک د لاسه، څومره دي. ځه مسلمانانو د ملکونه د ډک دي، بعض ملکونه چې الله سبحانه وتعالی په رحم کړی د هغې نه علاوه چې کوم د مسلمانانو ملکونه دي، لازم په یو ځای کې پکې شرک دا روان دی. خو واضح شرک دا نه چې انسان پکې شک وکړي چې دا به شرک او که نه وي. خو واضح کفر او شرک دا په بعض مسلمانانو ملکونو کې چې روان دی. شرک هغه ګناه ده. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو کس تپوس کو ایو ذنب اکبر، یا رسول الله کومه ګناه ډیره غټه ده عند الله د الله په نسبت باندې؟ رسول صلی الله علیه وسلم ان تدعو لله ندا وهو خلقك، چې ته الله سبحانه وتعالی سره شریک جوړ کې او حال دا چې الله سبحانه وتعالی ته پیدا کړي، دا غټه ګناه ده. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې جابر دا حدیث ته من مات یشرک بالله شیئا دخل النار، څوک چې مړ شو په دې حال کې چې الله سره څه شی شریک کړو. او زه بار بار په درسونو کې دا ټکی تاسو ته درمخې ته کومه شیئا څه شی، ځکه چې عباس خلک وایي چې شرک دی ته وایي چې ته د بت بندگی کې یا د ونی بندگی کې یا د ګټې کې وې دي ته شرک وي. نور کته د نیکانو خلکو قبرونو ته پروت او هغه ته را مدد شوی او هغه ته سجدي لګي، هغه نه توافونه کې او هغه له نظرانه او منښت کې تعویذونه غاړي ته اچي، او نور دا کم د بدفعلی د عقیدې چې دي، نور کمی غلطي عقیدې چې دي، دا کته کستاینو ته مشرک وي نه ویل کی. دیږي کې رسول صلی الله علیه وسلم من مات یشرک بالله شیئا، هر شی د الله نه علاوه چې څه شی چې د الله سره شریک کو په دې حال باندې مړ شو لیاذ بالله، رسول صلی الله علیه وسلم دا سړی به جهنم ته ځي، دخل النار. بل حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، څوک چې په دې حال مړ شو چې د الله نه علاوه د مخلوقاتو ته را مدد شوی، د مخلوقاتو ته چغې والي، د مخلوقاتو له خپل حاجتونه وړو، دخل النار، دا سړی به د قیامت په ورځ جهنم ته ننوځي. سوال په زړه کې دا راځي چې دا شرک ولې دومره غټه ګناه ده؟
لکه ګناه خدام د انسان بے ګناه وجل دم ګناه ده، زنام ګناه ده، سود هم ګناه ده، او د شنو ډیر ګناونه دي. په دې ټولو کې د شرک ولي غټه ګناه ده، نه دغه جواب ځان سره یاد ساته. شرک غټه ګناه په دې ده ځکه چې د مشرک تشبیه ورکړي د مخلوق له د خالق سره، نو دا غټه ګناه نشو. یو سړی نشي تماشې کوي، نشه تماشه د یو ګناه ده، خو هغه دا نه دی ویلي چې مخلوق او خالق یو شان دي، هغه دا نه دی ویلي چې انسان او الله سبحانه وتعالی د یو شان دي. یو سړی په دې کې دا سوالوم کوي چې چېرته مشرکینو دې صفا خبره کړې ده چې د مخلوقات او خالق یو شان دي، داسې وایي چې د صفا ویلي دي. منګه دا وایو که صفا وایو که نه وایو، خو د هغوی کارونه به دې خبره باندې دلیل دی. خو د الله سبحانه وتعالی کار دی بچي ورکول، یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور. الله چې وغواړي چاله زامن ورکوي، او چې چاله وغواړي نه لونه ورکوي، او چاله چې وغواړي بالکل نه ورکوي. یو سړی مخلوق ته پروت دی او مخلوق ته وایي چې ماله بچي راکا، دی اوس که په خوله باندې نه وایي، نه دی وایي، هېڅ خبره نه ده. لازم نه چې دی په خوله وایي چې الله او دا انسان چې د زه دې بچي غواړم دا یو شان دي، په خوله دې نه وایي، د ده د کار نه دا خبره واضحه شوه. واضحه شوه که واضحه نه شوه؟ مطلب دغه ښه واضحه دی چې د ده مقصد دغه دی چې دا مخلوق والعیاذ بالله کوم ته چې زه پروت یم دا د خالق په شان دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ویلي چې خزانې د ځمکې او اسمانونو د چا سره دي؟ وی دا زما سره دي. د غیب و کنجیانی د الله سبحانه وتعالی سره دي. بچایی د ځمکې او د اسمانونو د الله سبحانه وتعالی سره ده. یو سړی بیا مزي درګاونو ته، یو سړی د غیر الله سره یو دې سره رابطه جوړي چې مال په رزق کې پر اخیره وړي، زما د رزق ډیر کی، نو د اوس د مخلوق یو شان کو د چا سره؟ د خالق سره، د الله سبحانه وتعالی سره. نه ځکه دا شرک غټه ګناه ده، دا یو وجه ده. دویمه وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی نه بخي، دا خبره مخکې ذکر کړه. دا نور ګناونه دي کنه. دا که یو سړی موحدي او جهنم ته لاړ شي، نو د ګناونو په اندازه باندې به ته عذاب ملوي که الله یې نه بخي، خو په آخره کې به چېرته ځي؟ په آخره کې به لازم جنت ته راشي. شرک هغه ګناه ده والعیاذ بالله چې څوک په دې باندې مړ شو نه دی به د جهنم نه نه راوځي. دا دویم سبب دی. دریم سبب دا دی چې الله سبحانه وتعالی په دغه سړي باندې جنت حرام کړی، او د آیت ملک صد مخکې وی انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه. څلورمه وجه دا ده چې د شرک د لاسه ټول اعمال بربادي. الله په قرآن کې وی ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چېرته دوی شرک وکړو نو د شرک د لاسه به دوی ټول اعمال څه شي؟ هغه برباد شي. یو سړی درګاونو والا دی، او یو سړی پیر پرست قبر پرست د صوفیانو د گمراه عقیدې دي، دې که ټول عمر الله ته په سجده پروتي، نو د آیت یاد ساتئ ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. که چې ته شرک وکړه اعمال به ټول برباد شي. دې چې ټول عمر د الله سبحانه وتعالی بندګي کړې ده او د هغې سره سره د غیر الله سره باطلې عقیدې تړلی شوي دي، نو د ده اعمال څه شو؟ دا ټول برباد دي، ټول برباد دي. د اعمال دا چیلې میلې او دا چې ناسي تسبیح غټې راغستي، او کله وی دې پلانې ذکر 1 لاکھ پیری وی، پلانې ذکر دې 1 کروڑ پیری وی، که 1 کروڑ پیری نه چې دې کوم وخت نه ځوان شوی دی او د مرګ پورې دغه ذکر وی مسلسل او شرک کوي، نو دله یو عبادت هم فائدہ نه ورکوي. د دې د لاسه شرک غټه ګناه. الله د پیغمبرانو مبارک ویلي، دا خبره د پیغمبرانو مبارک کړي ده، که چېرته د پیغمبرانو وحي د پیغمبرانو کوم ته چې وحي شوی ده، که چېرته دوی شرک وکړو اعمال به بربادي. نو پیغمبران نه علاوه چې څوک دي چې هغوی شرک وکړو د هغوی خبره بربادېږي. ځکه الله په قرآن کې ولقد اوحي الیک والى الذین من قبلک، ای پیغمبر یقینا دا خبره ما تا ته هم درلېږلې ده او ستا نه مخکې کسانو ته هم درلېږلې ده. کما لئن اشرکت لیحبطن عملک. که چېرته تاسو شرک وکړو یا تا شرک وکړو نو اعمال به دې څه شي؟ برباد بشي. دا څو وجې شوې؟ 4. 5مه وجه شرک غټه ګناه په دې راځي چې د مشرک مال او وینه دا حرام دي که حلال دي؟ دا حلال دي. الله په قرآن کې فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم،
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. مشرکان الله وی دغوی سره جهاد کوي، هغوی ته لارې بندي کوي، هغوی ته کینی په مورچو کې. نه د مشرک وینه او مال دا حلال دي د مسلمانانو لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ما ته امر شوی دی چې زبر ټول خلکو سره جنگ کوم، د ټولو سره. ته کوم وخت پورې جنگ کوم چې څو پورې لا اله الا الله نه ویل، توحید نه منل. چې کله توحید ومنو او شرک پرې خو دو، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بوته منګم سنوي او حساب بچا دی، حساب په الله شو. ظاهر کې موږ د مسلمان ګڼو. د 15 وجې شوي. شپږمه وجه ده چې شرک غټه ګناه ده. دغه شپږمه وجه ده چې الله سبحانه وتعالى د خپل ځان مبارکي دا خبره په قران کې ځای په ځای کړی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه موږ ته کړی ده چې زه د هر کمینه پاک یم. نو د الله سره شریک جوړول د الله ته د کمی نسبت کول دي. دې خبره مته څه پوهی کني؟ الله سره شریک جوړول الله ته د کمی نسبت کول دي کنه. ګوره شریک ته هغه څوک ضرورت لري چې هغه کمزوري او چې څوک زوروري طاقتوري ناغه ته د شریک ضرورت نشته. انسانانو ته د شریک ضرورت ولي؟ ځکه چې د انسانان کمزوري دي او کله چې په انسانانو کې یو نیم انسان دي چې مالداري زوروري ناغه ځان سره څوک نه شریک کوي او نه د خوخي چې زما سره څوک شریک شي. خو چې کله دي کمزوري شي مالی بدني نبی ځان سره شریکان جوړي. نه الله سبحانه وتعالى د شریک نه پاک دی. ولې ځکه چې د شریکواله یو کمزورتیا ده. پلانی وې د الله سره برخه ده. زموږ په ملک خلک دا خبر ډیری کوي وې د پلانی د الله سره څه ده برخه ده. دا د کمی نسبت کول رب العالمین ته د برخه ده الله سبحانه وتعالى سره. دوی د الله نازولې د سې نازولې دي. دا د کمی نسبت کول رب العالمین ته. څنګه چې نصاراو دا ویلي چې عیسی علیه السلام ولید بالله د الله زوی دی، يهوديان وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی. نو زمونږ په دې امت کې چې کوم مشرکان دي هغه کدي سې نشي ویل چې زوی دی، هغه ول دا ټکه خو دې وی دا نازولې شي ته وي. د انسان مخ کې نازولې شي ها زوی کنه وی دا د نازبین زوی دی، دا اولاد د نازولې اولاد دی. نو دغه شان دوی وی دا د الله نازولې دي ولعیاذ بالله. نه دا سمه وجه شو. شپږمه ومو اخرنی وجه یاد ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي دي الا انبئکم باکبر الكبائر. صحابه کرامو ته وی په غټو ګناونو کې د غټونه خیمه په غټو ګناونو کې غټه درې پیری دا خبره کړه. هغه ته بل یا رسول الله یا رسول الله وی خیمنت ویل اشراک بالله د الله سره شریک جوړول. دا په صحیح بخاری صحیح مسلم کې او نور کتابونو کې دا حدیث شته. نو رسول سم دې کې خپل دي ګناه ته غټه ګناه ویل ده. شرک کول دا په اصل کې بندگی ده د شیطان. یو سره وی چې دا څنګه خبره کې مشرکان خدای نه وی چې موږ د شیطان بندگی کوو. هغه دي چې موږ د شیطان بندگی کوو. نه نبی څنګه د شیطان بندگی ده. د شیطان بندگی دي چې دا طریقه ته چا خوري ده دا ته شیطان خوري. ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده او دا خبره به الله سبحانه وتعالى جهنميانو ته کوي د قیامت په ورځ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. الله اے آدم بچو ته استما ویلنو چې شیطان بندگی بنه کوي. د شیطان بندگی خدا مشرکان دي نه چې موږ د شیطان بندگی ته پراته یو. خدا کومه طریقه چې ته خو شوی ده نو دا وته شیطان خوریا. په دې کې قصه د ابراهیم علیه السلام چې هغه د خپل پلار سره باس مباحثه کړو او د فائدې لپاره به دا قصه پوره ذکر کو. ابراهیم علیه السلام هغه انسان دی چې د توحید لپاره هغه ته هر قسمه سخت ملو شوی ده. خو موحد دي چې د دې په دې سینه کې د الله سبحانه وتعالى لپاره دومره غیرت پروتي چې دې کته له هر قسمه سزا ورکه او صوت هم د خپل خبرې نه واپس کی.
ابراهيم عليه السلام د خپل پلار سره بحث مباحثه د قرآن کې په یوسو زینو کې الله ذکر کړي، خو په سورۃ مریم کې الله دغه لک تفصیل ول ذکر کړي. الله په سورۃ مریم کې وایي واذکر فی الکتاب ابراهیم، الله یاد کړي ابراهیم علیه السلام انه کان صدیقا نبیا، یقینا هو هغه رښتینی انسان او پیغمبر. پلار له دعوت ورکړو. په دې کې ولني فائدې د شریعت ساتي چې کله پلاروم په گمراهۍ ناغله دعوت ورکړي. یو سړی مشر دی دغه احترام زمونږ په سینه کې دی. یو سړی مشر دی موږ به دغه قدر کوو. یو سړی مشر دی هغه زمونږ په سر سترګو دی. خو دغه مطلب خدای نه دی چې دی به که کفر کوي او که شرک کوي او که بدعات او خرافات او که هر څه بده کې دنه موږ د تسنه وای نه دله موږ دعوت ورکو. خو دومره دی چې دعوت بوله په خطر ورکو او خیال به ساتو چې دې نه زموږ بے ادبي ونه شي. نو پلار له هم دعوت ورکي. د پلار د پاره به حق پرې دی نه بلکې پلار ته به دعوت ورکي. دا بس خلک د پلار د پاره حق پرې دی پاتې راده چې دی به د پلار له دعوت ورکي. چې پلار وته وي زدي د کور نو باسم د مال نه دی به دخل کومه نه دی بیا قرآن او حدیث او عمل او غیر ست پاتیش. صرف دیو خبره باندې چې پلار وته دوی چې زبې د مال نه به دخل کوم. نو ابراهيم عليه السلام ګره خپل پلار له دعوت ورکړي. پلار که هر څوک ته خو د پلار دومره حق نه دی په موږ باندې لکه څومره چې د رب العالمین حق دی. دعوت ورکړي دعوت ورډیر خپل انداز باندې ورکړي. نسيوت ويقول لك إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله يكلم إبراهيم عليه السلام ويخبر بلارت هذا بلار سنمو آزر يا أبتي إيه بلار زمان. نو دې کې دا فائدہ چې ادب او احترام بکې. دا پلار مشرک دی وګوره هغه ته وی چې یا ابتی. ته فائدہ به دې کې دا ده چې زمونږ دی پښتنو کې دا ډېر غټ نقصان دی چې کله یو سړی دینداري بچي بی دیني نو د دې بچي د لاسه د پلار یادې کې نه یادې. او ک بچي دینداري او پلار بی دیني نه بیا پاکستاني خبره. حالانکه دا غلطه خبره. پلار باندې موږ ملامت کوو چې کله هغه د بچی تربیت نه کړي او چې تربیت وکي د تربیت نه بعدم بچی ته هدایت نه ملوي نو بدی کې موږ پلار نشو ملامت کوله. زموږ د خلک دا اسانه خبره به دغه مړوي د پلار ګيري ته دی ګورو خپل ته دی ګورو هغه دعوتونه کوي هغه تبلیغ کوي هغه جهادونه کوي او خپل ته ول بډک مجلس کې وي زمونږ له دعوت راکې خپل زوی ته دا وایي دي سی وایي. دا غلطه خبره دا کمزوري خبره. زم چې کم پلار به په دنیا کې چې هغه د بچی لپاره گمراهي غواړي کم پلار به دي چې دې نکی نو بس هغه خپل کوشش کړي تربیت یې ولکړي دا غینه بعد هم نکی به پلار به ملامت نه. نو دې چې ابراهيم عليه السلام موحد دی پلار یې سره مشرک دی. نو وسوي چې څنګه ابراهيم عليه السلام نور له دعوت ورکړي پلار دې سي نه خپل پلار له دعوت ورکړي کوم ذمہواری چې دا غوا هغه ادا کړی دا مخکې هدایت ملويږي نه ملويږي د ابراهيم عليه السلام په لاس کې نه هدایت ورکول نه ورکول چې په لاس کې د الله سبحانه وتعالى په لاس کې. ويا ابتي اي پلار زما لم تعبد ولي بندگی کې ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. دا غصب بندگی ولي کې چې نستا اوري نتايني نتاله څه فائدہ درکولې شي. زما چې صرف دغه یو آیت ته یادی ګنده یو آیت نیو شرک ومونه کې کبدي کې لک سوچو کې چې ولې بندگی کې دا غس چې نستا اوري نتايني نتاله فائدہ درکولې شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې د موسی عليه السلام د خپل قوم سره واقع ډیر زیات ذکر کړي زه به ذکر کړي بني اسرائیل واقع. موسی عليه السلام چې کله تور دلړ کوئی تور ته حالت سور زیو سلوي خورزي تورات راوړو کنه ناغوي سامری سجلو کو سخه ولا جوړ کو اسره را جمع کړو کاله را جمع کو او سخه ولا جوړ کړو
او په غسخي کې د خاور واچول چې په خاور باندې د هغه اس قدم لګیدل او کم اس باندې جبرئیل علیه السلام سور نو قدرتی داغه سخینه بیا وازونه راوته او د مشرکان چې دوی به سي معمولی خبرو سره عقیده جوړي هغه چې سخی به وکړي هغه د پریوت لکه په ځکه کمال شتي او ریدلی نه زموږ په ملک کې یروي د قبر نه سم خوب بین راتو خنو خوب بین راغنه سي چلو شو راغه خوب بین وسوک ته چې خوب بین راتو خو سي چلې کنه زجیز هغه بندگی شروع ته پلاني خزه جدا ته کله چې ناشنا کاروي او ز پلاني خزه جدا دغه ګیره ده دی بعضو مشرانو خزه ته سیدلی ګيري هانه دبل نور قومونو کې څه ده دغه یو عیب دی ته خزه ګیره راخته دغه خبره ته چا دي خزه خو خزه ګيري دی چې نه خو نبی چې د خزه ګیره راوخی چې دوه عجیب کارو شي بس د دې کمزور عقیده ولدي سره یو عقیده ده وې د زبرګ ده د زبرګ ټکی ګوره مې استعمالوي ګوره د زبرګ ټکی ډېر خطرناک ټکی دی ګوره زبرګ ګوره د بعض خلکو یې عام ټکی ښکاري زبرګ هغه چاته وي چې د غیب پوي زبرګ ډېر خطرناک ټکی دا بس کې څنګه بغب شپ کوي ته خو اسم زبرګي نادي څه بنوي بغب شپ کوي نو زبرګ څنګه ده په غیب باندې خو یو رب العالمین پوي دا سم زبرګ دی وي خدا خزو زبرګ ده سجله د دې ګیره راختلې او دا کوم چې ګیره خرید سړي د سيدي ها بیا خدام کرامات ولې دا هم یو چت خلک دي چې خزي ګیره روخي جنو چت خزه او چې سړي ګیره لري شي بیا خدام په کار جو چت سړي اسی دا مې تاسو مثال ذکر کو چې بني اسرائیل چې کله د اسخین आवाज ووري لکه بسخي کمال له پریوتوت رب العالمین په غو باندې رات کوي او د الله د خبرې څومره خوږی څومره عجیبه دومره واضح خبرې دي د قران د دومره واضح سم چې ماشوم کینه او پوي کې بیا ماشوم پم پوي خو په شرط د دې چې سړی کوشش وکړي او مهنت وکړي او په ځل کې د هدایت طلبي الله به هر څه پوکي او دې خبره ته څومره واضح ده خو بنو پوښي او زموږ د وخت مشرکان بهم نه پوي الله سوي الم يروا اي نغوري دوی انه لا يكلمون چې د سخید دوی سره خبرې نشي کولای سوره واضح خبره الله اي نغوري دوی دې خبرې د سخید دوی سره خبره نشي کولای ولا يهديهم سبيلا او نو د سلار خوښ په بل صورت کې الله یو بل ځکه هم په دوی باندې رد کوي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله اي نګوري دوی دیته چې د اسخې د دوی دی خبرم جواب نشي ورکوله ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ونوزر فائدشته نه نقصان شته په لاس کې نبی سره دوی اسخې ته پراته چې سره قم قلش وعقل کار پری د خاور ډیری ته ولاړ اوس د خاور ډیری ته چې څومره ولاړ دوی نه تاسو کا و چې د خاور ډیری ته اوس आवाज راغله کې دې چې تاسو یو سړی و چې په کتابونو کې قصې شتي چې تاسو د کتابونو قصې نه کوم کتابونو کې راغله خو به سند قصې لکه وي د رسول قبر لاړو یو کس یو خوا کې وتناسو او ډیر په شوق کې راغلو د رسول صلی الله علیه وسلم د قبر الله سره وته راغ سره لاس ملاوک دا قسمه خبري د خوسي خیالي قصې دي سدي خیالي به سند نه سرشتي نه خپيشتي خو دې قبرونو ولا نه تاسو کې کوم چې قبرونو ته پراته مو دي درګاونو ول چې تاسو دلته پراته چرته د باباجي خبري اوریدلي ته چې تاسو سره دوه خبري کړي چې تاسو دا اورینه نه طلب جواب څنګه درکې در سوچ خبره الله په قران کې سوې والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله وی زمان علی وجه د مشرکان
لګیا دي او د خلک را بلی دوی سره په لاس کې د کجوري په اډو کې باندې لپاس چې کوم سپین پوستکی نری دم دغوی په لاس کې نشتی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم الله کته سو ته چغي وای نغه تاسو خبر اصلا اورینا نو څنګه ته چغي وای پیر بابا راورسی پیر بابا راورسی او دغه لپاره قصې به جوړی کړي چې ډوډۍ د خزینه ولي تنور کې او وی پیر بابا راورسی نو پیر بابا وی راځي کنه راځي راځي کنه راځي مشرکان سوي او بګمان سره راځي عجیب خبره ده کبه دغه ټیم کې بل څه کې ډوډۍ وليږي نه بیا بسک او دا आवाज خو ځه پښتنو ته وکونو بابا سي په بونیر کې دی یا په بل نږدې علاقه کې د پښتنو راو برسي نه کچرته دا आवाज پنجابیانو وکونو بیا یا په سعودي عرب کې پښتنو کو پیر بابا دا پاکستان نه رواني دلته دا غزين ډایرکټ دلته برارسي د څه لپاره د دې مرستې لپاره دغه لپاره قصې جوړې کړي اوس ټیم ما سره نشتی او دا وخت زموږ به ختمېدو دی یعنې ما تاسو ته د دوی د کتابونو نه د صوفیو د کتابونو نه یو څو قصې تاسو سره اورئ تاسو باریان شئ مرید ویناسو د پیر سره چاپی کوي مرید د پیر سره ناسو چاپی کوي نو په دې ملا باندې دغه چې دنس داغونه و ناغه ته چې پیر سره د داغونه وي چې نه بس غلاش وي چې نه ماته وي مرید خو پیر خبر کیږي نو جماعت به لازم چې ډیر اصرار وکړي هغه ته چې دا دغه کې چرته یو دریاب کې کشته ډوبېدا ا دریابي جاسي هغه ډوبېدو هغه ماته را مدد شوې زه دغه لپاره ورالم نه هغه کشته چې ما راوچته کړه او د وبونه مې راوېسنه دغه د لاسه وګسه شو هغه خوښ شو بلکې دي صوفیانو داسې قصې په کتابونو کې شته د کتابونو ټول موږ سره الحمدلله پراته دي سره د حوالو او د باز خلک لګیاري په درسونو کې پڑھاوي او په جمعهتونو کې پڑھاوي وې د دینه به دین زده کې او د دینه به تبلیغ زده کې دغه صوفیو د کتابونو یو کسوی په کشته کې سورو چپه پیراله د وبو ناغه ډایرکټ چیرې دغه تاوازو کې جنید بغدادي ته جنید بغدادي د صوفیو په کتابونو کې او دغه په مخ کې ډېر غټ سره ډېر غټ یعنی پیغمبر نو له موچه درجه ورکړي دغه جنید بغدادي ته مدد شوی چې ګوري جنید بغدادي چې نه راورسید نو دغه نه مخ کې دغه ټیم کې وی چې یا الله زما مدد وکړي ناولي چاته आवाज کو جنید ته आवाज کو دغه نه بچا ته आवाज کوي دغه نه بدل الله ته وی بیا وته بغدادي سي وی چې جنید بغدادي سي چې چې غلط دی ویلي به زلاړه نو بیا هغه مجبور شونه بیا په دویم پر بیا جنید بغدادي ته आवाज کو یعنی الله دې چې आवाज کو هغه फायदा ولید بالله هغه फायदा ونه کړه هغه फायदा ونه کړه نو بیا بغدادي وته بس ویزه بس چلات دی ویلي دی موږ سره را پازا موږ هم دا لري چې نه چیرنه اشرا وست ولات نو بیا غسړې مجبور شو په دی باندې چې به وی جنید ته وی را مدد شي او دا قسم نور واقعات کمه ته شروع کړه ته به حیران شي د پیر بابا مبارک دا راځي چې د خپل مرید سره ویناسو د خلک قصې کوي نو دا لستونه په کړای باندې ښه هغه مرید وته پیر صاحب دا څنګه وینا بس څنګه بس دا د زنانه سوریدو ماته را مدد شو دی د لستونه سره دا وسخای چې اورینا نغه راځي څنګه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم بیا لړې خوګه خبره کوي ولو سمعوا ما استجابوا لكم الوي زبل فرس دا وسله د پوکول زموږ د پوکول لپاره دا خبره کوي ولو سمعوا ما استجابوا لكم الوي زبل فرس کدوې دا خبره ووري دا نو جواب بدل څنګه درکې بیا بل خله پیدا کوي
جبه بوله پیدا کې داغه جبه کار نه کوي داغه خلق کار نه کوي داغه سترګې کار نه کوي زمونږ په ملکونو کې عجیب خبر لري چې سړی مړ شي د غټ سړی جوړ شي چې مړ شي څه دي جوړ شي غټ سړی دي جوړ شي په ژوند کې بده څه کوي دا ملنګ دی وګرځي خیراتونه براټولې چې ژوندې سره ټولې خیراتونه او چاندې چې مړ شي بیا خلک د خواله سي دا عجیب خبره چې کله دوه لاسونو او زړه او سترګو غوګونو کار کو نو ځوان شیر چې ځان له خیراتونه راټولول او چې کله هر څه کار پرې خو دو اوس په دغه ټول خلک ورمات دا څومره عجیب عقل له او څومره عجیب سوچ دی چې ژوندې شنو چې ژوندې ونو مړو او چې مړ شنو څه شو ژوندې شو چې ژوندې چا په څه کې حساب ومنه خو چې مړ شي دې صوفیانو ته د مړو ته ډېر خواږه دي مړي ورته دومره خواږه دي چې تپوس یې مه کوه او په قبر په دې ټکي باندې دومره مین دي چې ته زه پلاني ځای ته تلم هلته درګاه وه هی درګاه د ټکی به دومره خوږ لګي یا ورته ووایه بیا ورته داسې ووایه زمونږ درس دی کوم ځای کې دی د الله په کور کې دی پلاني ځای کې جومات خاصه صحیح ده مونږ درځو به د جومات ته نوم پې خوږ نه لګي ځکه چې هلته جومات د چا دی د الله دی توحید وګې بیانولی کي نه خو ته درګاه کې پروګرام دی زمونږ جوماتونه هغه خالی شوي دي ګورې او زمونږ په مقبرو کې رس جوړ شوی دی مقبرې ډکې شوي دي دا چې کله په یو امت کې شرک ډیر شي نو د هغوی په مقبرو کې به شور او زوږ ډیري د هغوی جوماتونه به څه شي خالی شي او د کم امت د کم قوم د کم معاشرې رابطه چې د رب العالمین سره د هغوی جوماتونه 24 غنټې ډک پراته ځکه چې د هغوی رابطه د خپل رب سره ابراهیم علیه السلام څومره ښکلی دعوت ورکړو د مشر پلار ته وایي ته د داسې بوت بندګي کوې چې هغه څه کولی هم نه شي او دغه بوتان د ابراهیم علیه السلام مات کړي هم دي مات یې کړو چې کله هغوی رالو نو دا تبر د دې مشر بوت په اوږه یې ایښودی هغه ورته ووایي یو بل ته ووایي دا کار چا کړی دی نو بیا یو بل ته ووایي په دې کلي کې یو ځوان دی فتن ځوان ټکی ویلی یقال له ابراهیم خلکو ته ابراهیم وایي ابراهیم نوم یې هغه د دې بوتانو سره دشمنیانې ډېرې کوي نو دا کار ښکاري چې دا به م هغه کړی ځوان دی بل په دې موضوع کې مشهور دی په دې کلي کې څه دی مشهور دی په دې خبره یقال له ابراهیم راوست تا وایي دا بوتان هغه وایي د دې مشر نه تپوس وکړي نه هغه مشر خو ژوندی دی دغه دی که هغه نور مړه دي نو څوک پکې ژوندی دی مشر ژوندی دی تپوس وکړي د مشر نه هغوی الله په قرآن کې د هغوی د حال را نقل کړی په سوره انبیا کې چې سرونه ټیټ ونیو او بیا ابراهیم علیه السلام ته یې غوسې نه وایي تا ته خو پته ده چې دوی خبرې نه شي کولی سره دا تپوسونه کېده داسې قاوقل خلک دي په خپلو ته پته ده چې دوی خبرې نه شي کولی ابراهیم علیه السلام ته یې ووایي تا ته خو پته ده نه هغه ورته وایي اف لکم بیا خو چې تاسو ته پته ده چې دوی خبرې نشي کولی او تاسو بیا هم د دوی بندګي کوئ نه په تاسو خو افسوس پکار دی ابراهیم علیه السلام په دې طریقه باندې پلار له دعوت ورکړو بیا ورته مخکې وایي یا ابت انی قد جاءني من العلم ما لم یاتک پلار وایي ما ته داسې علم راغلی تا سره نشته او داسې کې دا فایده سره یاده ساتئ دا بعض خلک خاص کې د سپینګیري د کشرانو دعوت نه قبلوي ښه ته اوس دومره شوي چې ما د دین ښې دې ځکې ګوره ابراهیم علیه السلام پلار ته ښه صفا وایي وایي ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره شتي نشته فاتبعنی اهدک صراطا سویا زما تابعداري وکړو چې نیغه لار درته وښیم پلار ته بیا ورته مخکې وایي یا ابت لا تعبد الشیطان پلار وایي د شیطان بندګي مه کوه دا قصه ما دې لپاره شروع کړې وه پلار د شیطان بندګي مه کوه ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان خو د رحمان ذات دشمن دی او د هغه نافرمانه دی یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن پلار وایي زه یېرېږم داسې نه چې د الله له طرف نه عذاب را نشي په تا باندې
فتكون للشیطان ولیا، شیطان مرګره بشي. خو اوس پلار له پکار ده مشرکانو سره چې کله مناظره کوي او باس کې یا د متعصب مقلدینو سره کوم چې قرآن او حدیث سره نه لګي، د دوی سره چې کله باس کوي د دوی یو طریقې و دې ګوره د دې زوی ته سوی په کار چې زوی په کړه چې دې بوتانو چې بندگی کوم په دې دلیل کوم نو هغه ته سوی قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم، ابراهيم وي ته ډډ وکړه زما دي معبودان نه ځان دې په سیټ کړه د دوی نه، دوی سره ستانه لګي. لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا، کچرته غلی نشو ابراهیم دې خبرو د لاسنو بکانو دی ولم وجنم دی وي لارجمنك، ولم دی وجنم بخپل لاسونو دی وجنم، واهجرني مليا، زما د مخ لري شه چې لري لاړ شه ډیر وخت پورې لاړ شه، مليا مطلب ډیر وخت پورې لاړ شه، دې چې نږدې وخت کې بیا راشي. دې سمو ته غوسه ګور د مشرکینو غیرت پر خپل بوتانو باندې، موږ به غیرت نه کوو خپل رب باندې کوو کنه کوو هغه ته سوي قال سلام عليك، پلار وی سلامتی دی پتا باندې د جیدات سوچ خو به کوونه کې ابراهیم سره ها سبا چې سره کو چې جیدات بسجل کو هغه زما که بسنګ تقسیمو دا بسکی او دا خو زما یې سبا کې ته کې زما هر سنه وباس کوم باندې هسي د زما کې دي ودرځولې د خپل زما کې درواچولې بس زوره دې بازو ورسه پرې خو دي نجیب هغه وی چې جیدات نه بدی مباسمه بدغه زوره خبره چې دې کې ابراهیم علیه السلام د پلار وی ګور موحد ویزا هغه ته سلام علیک، سلامتی دی پتا باندې استغفر لك ربي، زو بخانه غوړم د الله نه. به ورسته چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګیدا چې الله نه بخي مشرک الله نه بخي بیا هغه بخانه نه وختلی. به دې پلار ته دا وی واعتزلکم وما تدعون من دون الله، پرېدم تاسو او هغه بوتان چې تاسو بندگی کوئ د الله نه علاوه، وادعو ربي او زه راغواړم را بلم صرف خپل رب. اخر کې دې واقع په اخر کې الله وی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، چې کله ابراهیم علیه السلام دغه بوتان پرې خو دوه پلار پرې خو دوه قوم پرې خو سړی بو چې هغه بس د لوګي نه مړ شي ها ارسه پرې خو د فلسطین ته لاړ خو لوګي نه مړ شي، غریب سره نه جیداد او نه بچیو نه مال دومره شي چل به کړی ګوره الله دغه خبره کوي وې دا هر څه چې پرې خو دو وهبنا له اسحاق ويعقوب، الله موږ له اسحاق او يعقوب ورکړو او عام خلق ندي وكلا جعلنا نبيا، او هر یو پیغمبر دا توحید د برکت تلاس تاسو بځای کې توحید د غیرت پیدا کې الله بدل بچو کې برکت وځي، په مال کې برکت وځي، دیندار بچي بدل الله درکې نه. دا یو څو خبرې وي د شرک په باره کې چې شرک یو غټه ګناه ده، هغه ګناه چې الله سبحانه تعالی نه بخي، د دې نه ځان لري ساتل پکار دی او په ګناونو کې غټه ګناه چې هغه د شرک دی. او زه بیا هم تاسو ته خبر را دوم چې د شرک په باره کې چې ما کوم بیانونه کړي تفصیلی هغه ووري د شرک اقسام او د مشرکین حالات په دې درګاونو کې او د قبرونو سره هغه ته ما تفصیلا ذکر کړی دی، خو نن صرف ما دا ذکر کول غوښتو چې ګناونو کې غټه ګناه چې دا غدا شرک دی. ان شاء الله پر روان درسونو کې به افتوار به یو ګناه ذکر کوو او دغه تفصیل به دې ذکر کوو لکه څنګه چې موږ اوس د شرک په باره کې خبرو وکړه. الله سبحانه تعالی زموږ د عقیدې په توحید باندې مضبوطی ساتي. الله سبحانه تعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید باندې او د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت باندې مضبوط یو. الله سبحانه تعالی دې موږ زموږ معاشره زموږ ملکونه زمونږ ټول مسلمانان دي الله سبحانه وتعالى د شرک او د کفر نه لري ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.